سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې ښه وئ په خیر وئ په یوې بلې ویډیو کې تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم په خیر راسئ. نن په دې خبره کوو چې څنګه موږ بریالي کیدی شو. ځینې د بریالیتوب رازونه در سره شریکوو او دغه راز په دې خبرې کوو چې خپل بریالیتوب به څنګه یقیني کوو. راځئ لومړی د بریالیتوب معنا راوسپړو او پوه شو چې بریالیتوب ستاسو لپاره څه معنا لري. ډیر خلک فکر کوي چې بریالیتوب یوازې د مالی او مادي شتمنۍ سره تړاو لري. ځینې خلک آن فکر کوي چې بریا د دوی په قسمت کې نشته یا بریا د دوی لپاره نه ده. نو بریالیتوب څه شی دی او تاسو څرنګه بریالي کیدای شئ؟ بریالیتوب یو پراخ مفهوم دی چې کیدای شي بېلابېلې معناوې ترې واخیستل شي. د یوه پوه وانډیل له نظره یو څه ښه سرته رسېدل، ښه پایله یا ښه محصول بریالیتوب دی. په عمومي توګه بریالیتوب د ټاکل شوو هدفونو ترلاسه کولو، د هیلو پوره کولو او په ژوند کې د باور له تجربه کولو سره تړاو لري. تاسو کولی شئ په بیلابیلو برخو کې بریالي شئ، لکه په مسلک کې، په شخصي پرمختګ کې، په اړیکو کې او یا هم په روغتیا کې. بریا شخصي ده او د یو چا په ارزښتونو او موخو یا هدفونو پورې اړه لري. د بیلګې په توګه ستاسو لپاره بریالیتوب ممکن د مالی سوکالۍ معنا ولري، په داسې حال کې چې د بل چا لپاره دا کیدای شي د صحي کاري ژوند د انډول یا د سمې روغتیا د ترلاسه کولو په مفهوم وي. په حقیقت کې بریالیتوب وروستی منزل نه دی، بلکې یو روان سفر دی چې تاسو پکې د بادوامه ودې او باور ترلاسه کولو لپاره هڅه کوئ. دا ستاسو د شخصي ارزښتونو او هدفونو ترمنځ د انډول یا توازن موندل دي. کیدای شي تاسو ته تر دې زیات مهم دا وي چې کله د بریالیتوب لپاره خپله پوره هڅه کوئ نو تر څرنګه یې له لومړۍ پروسې خوند هم اخلئ. راځئ دلته په عمومي توګه د بریالیتوب لپاره دغو 10 لاندې سپارښتنو ته تم شو. که تاسو په هره برخه کې پرمختګ غواړئ نو بریالیتوب مو یو شمیر بنسټیزو عناصرو ته اړتیا لري. همدغه یو شمیر عمومي اصول چې له تاسو سره مرسته کولی شي تر څو بریالي شئ په لاندې ډول دي. اول خپل هدفونه وپیژنئ. دویم زده کړې ته دوام ورکړئ. دریم مسؤلیت په غاړه واخلئ. څلورم ډیسپلین واوسئ. پنځم صحي خواړه وخورئ. شپږم حرکت کوئ. اووم ټینګې اړیکې جوړې کړئ. اتم مثبت اوسئ. نهم نرم یا انعطاف منونکي اوسئ. لسم د خطرونو اخیستلو جرأت ولرئ. راځئ چې دا پورتني اصول ټکي یو څو نور هم وشاربو یا یې توضیح کړو. اول خپلې موخې یا هدفونه وپیژنئ. دا غوره ده چې تاسو د ځان لپاره خپلې موخې روښانه کړئ. په دې توګه تاسو کولی شئ خپلې هڅې په ښه توګه تنظیم کړئ او لومړیتوبونه مو وټاکئ. څه مو خوښیږي، څه مهم ګڼئ، کومه پایله مو په ذهن کې ده او په ځانګړې توګه تاسو دا هدفونه څرنګه ترلاسه کولی شئ. دویم زده کړې ته دوام ورکړئ. ځیرکتیا یا له زده کړو سره لیوالتیا او دوام ورکول مهم دي. تاسو په دې توګه کولی شئ نوي مهارتونه ترلاسه کړئ او په شاوخوا کې مو د نړۍ له پرمختګونو خبر شئ. پرته له دې چې تاسو هیڅکله نه پوهیږئ چې کومه پوهه یا کومې ګټورې وسیلې به نوې رامنځته شي تر څو ستاسو موخو ته رسېدل اسانه کړي. دا پلټنې او لټون ستاسو د دې موضوع چې څرنګه بریالي کیدای شئ یوه مهمه برخه ده او په بریالیتوب کې مو مرسته در سره کوي. څلورم مسؤلیت په غاړه واخلئ. د هغو شیانو او پریکړو چې تاسو یې ترسره کوئ مسؤلیت پر غاړه واخلئ. هر ډول تېروتنې ومنئ او له هغو څخه یې زده کړئ. په فعاله توګه د عذرونو پر ځای د حل د لارو لټون وکړئ. په دې توګه به تاسو په خپل ځان او خپل ژوند څار ولرئ او تاسو به وکولی شئ په فعاله توګه خپل ژوند ته نوې بڼه ورکړئ. څلورم باډیسپلینه اوسئ. په خپلو ورځنیو چارو او کارونو کې ډیسپلین ته وده ورکړئ. پر خپلو هدفونو ټینګ ودرېږئ، آن که سخت هم شي. نظم او جوړښت ته پام وکړئ او د ګډوډۍ مخه ونیسئ. د کار او استراحت وختونه پلان کړئ. د ښو عادتونو ترلاسه کولو په پای کې د اوږدمهاله محصول بریا او خوښ
کاري ژوند انډول ډاډمنوي. 5 صحي خواړه وخورئ. یو سالم بدن ډېره انرژي لري. بریالي خلک په دې پوهیږي او له همدې عمله هغه څه ته پاملرنه کوي چې دوی یې خوري. ناسم خواړه ستاسو د بدن ډېره انرژي مصرفوي او په پای کې یوازې د ډېر فشار لامل کیږي. که څه هم غوره خواړه د هر چا لپاره توپیر لري، خو په عموم کې صحي خواړه د سابو، بیو، پوره حبوبات، پروټینونو او صحي خوړو یوه بانډوله ګډوله ده. دا غوره ده چې له پروسس شوو خوړو، ډېرو خوږو او مالګې څخه ډډه وشي. همدارنګه په ورځ کې لږ تر لږه 1.5 لیټره اوبو څښلو سره ځان تازه وساتئ. 6 خوځښت. څرنګه په خوځښت او حرکت سره بریالي کېدای شئ؟ په حرکت کولو سره مو د بدن او ذهن سلامتیا ساتل کیږي. په ځانګړې توګه که تاسو داسې دنده لرئ چې ټوله ورځ ناست یاست، نو دا مهمه ده چې په منظمه توګه خپلې پښې وغځوئ، تفریح وکړئ او په ورځ کې لږ تر لږه نیم ساعت پلي وګرځئ. 7 ټینګې اړیکې جوړې کړئ. د دې پوښتنې چې زه څنګه بریالی کېدای شم، بل ځواب د قوي شخصي اړیکو جوړول او ساتل دي. ښه ټولنیز تعامل ښه ذهني روغتیا رامنځته کوي او د امنیت، خوندیتوب او باور احساس ورکوي. د ښه ټولنیز خوندیتوب له جال سره کولی شئ چې ژوند مو ښه اداره کړئ. 8 مثبت اوسئ. له بده مرغه خنډونه او ماتې هم د ژوند یوه برخه ده. هر څه چې پیښیږي هڅه وکړئ خپل مثبت چلند وساتئ. دا مهمه ده څرنګه چې تاسو د نرمښت د انعطاف په زیاتولو کې مرسته کوي او ستاسو لپاره د حل موندلو اسانه کوي. 9 انعطاف منونکي اوسئ. که تاسو ډیر ښه پلان هم ولرئ، بیا هم کېدای شي چې ستاسو له توقع خلاف یو څه پیښ شي. له همدې عمله له بدلیدونکو شرایطو سره په اسانۍ سره ځان عیارول او تطبیقول زده کړئ. په نرمښت او انعطاف سره تاسو کولی شئ د ننګونو مقابله وکړئ او تاسو به دا وړتیا ولرئ چې پر مخ ولاړ شئ او پرمختګ وکړئ. 10 د خطرونو اخیستلو جرأت ولرئ. پر ځان د خطرونو اخیستلو له جرأت سره تاسو نوو امکاناتو ته ور پرانیزئ. ستاسو د هوساینې له ساحې بهر ګام پورته کول یا قدم وهل کیدای شي په لومړي سر کې یو څه ویره ولري، خو دا به په پای کې تاسو ته د ځاني پرمختګ او نوو فرصتونو سبب هم شي.